دې مسافر د بل مسافر خپل شوی دی او د بل مسافر په کومه طریقه باندې راضي کړی دی ډایرکټ دیرې ته ورغلی. تاسو دا ویډیو تاسو دا دواړه پښتانه دي راځم زبردست ډېر زبردست. سوري یار تاسو دا وکتل دا بل مسافر یې څنګه راضي کړو. نو دا ډایرکټ رانوت په دیره باندې او ډایرکټ ته غاړه واخیستله په کوم انداز باندې رانوت. تاسو دا وکتل دا دواړه پښتانه دا یو دواړه مسافر دي او دا بل مسافر د څه باندې ورانه راغلی وه او دغه ډایرکټ راغلی او غاړه ته یې واخیستل. مسافر یې داسې طریقه باندې راضي کړو. تاسو ته پته ده چې ورانه باندې الله پاک سبله خفه کېږي. چا سره ورانه شي ډایرکټ ورځئ په طریقه باندې غاړه ته اخلئ ځکه چې تاسو منځ کې نور کسان ګورئ دغه کوئ نو هغو تاسو پته دغه کوم پله خبره چیړي بوځي نو روغه نصب هغه طریقه باندې نه کوئ. ډایرکټ چې په خپله طریقه غور باندې ورشئ بو دغه به نه کوي ډېر مخامخ سترګې بل سره میلاو شي خامخا دغه کوي بل سره خاطر به دا کوي نو خامخا به تا له غاړه درګه تچ وي هغه باندې ورشي او کور ته ورشي مطلب زیاده دیرې ته ورغلی و نو هغه دې څه هماغسې د غاړه واسطه دواړه جګ جوړ شلو. ملداسې ویډیو ډېر ښکلی پیغام ورکړه میسج ورکړه ټولو پښتنو ته ځکه چې په دا ورغلی او غاړه ترې واخیسته نو ټول دا هم خوشحاله شو هغه هم خوشحاله شو دواړو منځ کې روغ هم وشله. نو تاسو پته د دې باندې الله پاک ډېره خوشحالېږي او چې روغ باندې د 3 ورځې تاسو رانه شي دې باندې الله پاک تاسو ته پته لمونځ اودس هم نه قبلېږي د ډېر زیاته ډېره غټه ګناه ده. ملدا ویډیو تاسو سره شریک کړم د دواړو مسافرانو او دغه کړی د ویډیو دا ویډیو کلیپ ډېر وایرل دی. ملدا تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. مخکې ملګرو سره د ویډیو شریک کړئ د ثواب په نیت ډېره مهرباني. والسلام.